د پکتیکا ولایت د عامه روغتیا په ریاست کې د نري رنځ یا توبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه وشوه چې پکې د ولایتي ادارې د استازو په ګډون روغتیايي کارکوونکو او د رسنیو استازو برخه لرله. غونډې ته د عامه روغتیا مسؤلینو د یو شمېر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی اړین وبلل او په دې برخه کې له ولایتي ادارې او نورو اړوندو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د دوی په خبره چې د عامه پوهاوي د نشتون له امله تیر کال په پکتیکا کې د نري رنځ او نورو ساري ناروغیو ګڼ شمېر پیښې ثبت کړي دي. دې مرض له شیوع له خپراوي نه خبر سي چې په څه شکل خپرېږي، کوم اعراض او علائم لري او په چا کې چې کوم اعراض او علائم ولیدل شي باید څه وکړي او چیرته مراجعه وکړي. نو په دغه برخه کې د عامه پوهاوي یا د ټول پوهاوي برخه باندې باید ډېر ټینګار وشي او دا برخه تقویه کړل شي. د نن ورځې پیغامونه مې د مجلس د هر ګډون کوونکي نه دغه دی چې دا پیغام خپل جیب کې مه ساتئ، دا پیغام په ټولنه کې خپور کړئ. ټول خلک خبر کړئ چې داسې یو مریضي شته ده. د ولایتي ادارې استازو په خپلو خبرو کې د نري رنځ او په ټوله کې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ولایت مقام په دې اړه د عامه روغتیا ریاست او روغتیا پالانو سره مکمله توګه همکاري ته ژمن دی او انشاءالله موږ به در سره همکاره یو او کوشش وکړو چې د دغه ناروغي مخه ونیسو چې په هره طریقه باندې کیږي موږ تاسې پرې مخه نیسو او د پکتیکا له ولس نه هم په دې اړه همکاري غواړو ترڅو د داسې ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وشي. باید ووایو چې روغتیا پالان د نري رنځ نښې نښانې دوامداره ټوخی، تبه، د اشتها کموالی او د وزن بایلل یادوي او د مخنیوي په برخه کې نږدې روغتیايي مرکز ته د ورتګ او له خلکو د فاصلې ساتلو سپارښتنه کوي.